یو نوی ویډیو تاسو سره شریکوم. دا ویډیو هم دغه ښکلي ځوان په باره کې ده او د قاتلانو ته ډیډلاین ورکړل شوی دی. دوستانو که یو اړخ ته موږ وګورو نو خلک وایي چې د قاتلان نیول شوي دي، د عرفان په نوم باندې یو کس دی، خو بل اړخ ته داسې خبرې هم کیږي چې د ریحان زیب کورنۍ یو ډیډلاین ورکړی دی او په هغې کې ویل شوي دي چې زر تر زره د قاتلان موږ ته حاضر کړی شي. نو نن به تاسو په دې هر څه باندې پوهوم چې د اصلي قصه څه ده. قدرمنو، دا واقعه داسې شوې ده چې څو ورځې وړاندې خو تاسو به هم کتلي وي چې دغه خبر په سوشل میډیا باندې لکه د ځنګل د اور په شانتې وایرل شو چې دغه ښکلي ځوان هغه قاتلان چې کوم هغه ونیول شو. اوس نن چې کوم کانفرنس شوی دی، یو غونډه وه، په هغه غونډه کې د ریحان زیب والد صاحب محترم راپاڅېدلی خبرې کړي دي چې زما زوی شهید شو، هغه د دې قوم دپاره، د دې پښتنو دپاره، د دې مسلمانانو دپاره خپل ځان په شهادت ورسولو. هغه د دوی د خیر ښېګڼې خبره کوله، خیر ښېګڼه د دې خلکو غوښتله، خو دا ظالمان راپاڅېدل، هغه یې په ډزو باندې وویشتو. نو اوس دې ما ته فقط دغه قاتل حاضر کړي او دومره دې ورته ووایي چې اخر دا یې ولې وویشتو، وجه څه وه، دا د حکومت په هتکړو کې ما ته ودروي، نور هېڅ خبره نشته. په دغه غونډه کې نور هم ډېر مشران راغلي او هغوی هم دغسې خبرې وکړلې او د زیارت پورې وخت یې د دغه ځای مشرانو یعنې ډي اس پي، کمیشنر، ایس ایس پي، دغه کوم مشران چې دي دوی ته د زیارت ورځې پورې وخت ورکړو چې موږ ته قاتل حاضر کړئ. که تاسو حاضر نه کړو نو بیا به موږ قانوني لاره اختیاروو، موږ به پر امن احتجاجونه کوو تر هغې پورې چې تر څو پورې دغه ظالمان نه وي نیول شوي. نو زه په دغه خلکو باندې یعنې دغه کوم حکومتي چارواکي چې دي په دوی باندې غږ کوم چې ګورئ، تاسو هم بچي لرئ، ستاسو هم په کور کې ماشومان دي یا ستاسو بچي دي یا ستاسو خویندې میندې دي، که دوی سره خدای مکه دغسې څه حادثه وشي، په ډزو ولګي او بې ګناه یې څوک ووژني، نو د هغې به بیا څه کېږي. نو د دې دپاره په کار ده چې پردی بچی خپل بچی وګڼل شي او خپل بچي دپاره چې یو سړی څنګه آواز اوچتوي، څنګه منډه وهي، نو په کار ده چې د پردي بچي دپاره هم دغسې منډه ووالی شي، پردی بچی خپل بچی وګڼل شي، نو بیا به دا معاشره او دا خلک په خپله ټیک شي. نو تاسو هم را سره خپل آواز اوچت کړئ، د دې ښایسته ځوان دپاره آواز اوچتول په موږ تاسو باندې فرض دي. ډېره مننه.